السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د ایمان یوټیوب چینل دی. زما تاریخ پرونی ته ښه راغلاست. هارون رشید د عباسی کورنۍ له مشهورو امیرانو څخه ګڼل کیږي. د حکومت دوره د اسلامي تاریخ له روښانه او ځلانده دورو څخه ده چې ټول مسلمانان پرې ویاړي. د په وخت کې د بغداد ښار د علم او معرف له پلوه ډیر مشهور سو چې د وخت زیاتره عالمان به هلته ورتلل. هارون رشید د هجرت په 115 پری یعنی ایران کې وزیږید. د پوهې او استعداد په سبب پر خپل پلار مهدي باندې ډیر ګران او دوهم ولیعهد ټاکلی و. د هادي تر مړینې وروسته هارون د 25 کلونو په عمر د مسلمانانو امیر سو. د هارون په وخت کې برمکی کورنۍ چې تر دې وخت پورې د عباسی امیرانو لخوا د وزارت چارې پر غاړه درلودې، د ځینې خودغرضو او جهطلبو درباریانو د لمسون په نتیجه کې پرې بدګمانه سو. دغه علمي کورنۍ نه یوازې دا چې د رسمي کارونو څخه لرې کړه، بلکې په رنګارنګه عذابونو یې اخته کړه. برمکی کورنۍ اصلا د بلخ و. مشر نیکه یې برمک نومیدی. د بهار د عبادت زی خدمتګار و او د زردشتي دین پیروي کوله. د اسلام د مبین دین له ظهور او خپرېدو سره سم مسلمانان سول. خالد د برمک زوی د ابو العباس او ابو جعفر په وخت کې د ډیر اعتبار او لیاقت په سبب د صدارت مقام ته ورسید. د ډیر فاضل او مدبر سړی و. د خپل پوهې په سبب د عباسیانو د اعتبار وړ وګرځید. یحیی د خالد زوی هم د خپل پلار په شان پوهه لیاقت کې به او د منصور لخوا د آذربایجان والی سو. د هادي په وخت کې د هارون تربیه او روزنه د هغه په غاړه و او سو وخت چې هادي غوښتل هارون له ولی عهدی څخه لري کړي، د سخت مخالفت وک او بل اخرت د هادي تصمیم شان سو. کله چې هارون رشید امیر سو، یحیی ته د هغه د لوی خدمت په بدل کې د وزارت مقام ورکړ او د هغه سلورو زامنو جعفر، فضل، محمد او موسی ته چې هوښیار او پوه خلکو مهمه وظیفې وروسپارلې چې د اسلامي دولت او مسلمانانو د خیر لپاره د قدر وړ خدمتونه وکړل. سو وخت چې فضل د عمر د زیاتوالي له امله د وزارت څخه ځان ګوښه کړ، زوی جعفر د پلار په ځای وزارت ته ورسید او د علم او پرمختګ لپاره یې نه هېریدونکي خدمتونه وکړل. لنډه دا چې برمکیانو 19 کاله د هارون الرشید د حکومت ټول اختیارات په غاړه درلودل او د مسلمانانو او اسلامي دولت د شان او شوکت لپاره ډیر کوښښونه وکړل چې تاریخ په یاد لري. خو مخالفینو یې هغه هیڅ کله دا نه سوای زغملی او هڅه یې کول چې د دغه علمي او دینداري کورنۍ او هارون ترمنځ بدګماني پیدا کړي. همدغه د مخالفینو دشمنانه سلوک چې نوموړی کورنۍ یې د هارون په نسبت تور نه کړه او په نتیجه کې خپل وزیر جعفر له وزارت څخه عزل کړ. مالونه یې ورته ضبط او په 180 هجري قمري کال کې وواژه. یحیی او فضل په زندان کې واچول او بیا یې ووژل. یوازې محمد او موسی ژوندي پاتې سول چې هغوی هم تر څارنې لاندې وو، چې وروسته د مامون په وخت کې هغوی ته بیرته خپل ضبط شوي مالونه وسپارل سول او درناوی یې وسو. د هارون رشید د وخت له مهمو پیښو څخه رومیانو سره جهاد او جګړه ده. د شرقي روم پاچا ایران نومیده او له ده څخه وروسته بنیفور په تخت کېناست. د هارون رشید د وخت له مهمو پیښو څخه له رومیانو سره جهاد او جګړه ده. د شرقي روم پاچا هغه قرارداد چې مخکې له مهدي سره امضا کړی و په 181 هجري قمري کال کې مات کړ او د مسلمانانو په خاوره یې حمله وکړه. مسلمانو مجاهدینو په پوره ایماندارۍ سره د دشمن د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کړل او تر ډیرو تلفاتو ورکولو وروسته تیری کوونکي دشمن ماتې وخوړه او مسلمانو مجاهدینو څو ښارونه په خپل تسلط کې راوستل او قبرص چې د کورنیو جګړو په سبب له اسلامي حکومت څخه سرغړولی و بیرته خپل تابع وګرځاوه. د کرید په جزیره یې حمله وکړه. په دې وخت کې یونانیانو د روغې غوښتنه وکړه او له مسلمانانو سره د جنگ نه کولو قرارداد لاسلیک کړ چې په هغې کې رومیانو د جنگ تاوان ورکول او کلنۍ باج په ځان ومانه. اما لږ موده وروسته د روم امپراتور چې هارون رشید سره کوم قرارداد امضا کړی و سرغړونه یې ترې نه وکړه. هارون رشید په ډیر تندی یو منظم فوز برابر او د روم په خاورې برید وکړ. رومیانو سخته ماتې وخوړه. نسفور د روم امپراتور بیا د روغې غوښتنه وکړه او په کال کې ډیر زیات مالیات او باج هم په ځان ومانه چې د مسلمانانو د امیر لخوا قبول سول او فاتحانه بیرته د خپل ملک په لور راوګرځېدل. لنډه دا چې د روم د مکار پاچا او حکومت تګلاره له مسلمانانو سره له فریب او دوکو ډکه وه. کله به یې چې ولیدل چې مسلمانان په کورنیو مشکلاتو اخته دي، ډیر ژر به یې د هغوی پر
ملک تیری شروع کړ او کله به چې د مسلمانانو مجاهدینو د بریدونو په مقابل کې د مقاومت توان په ځان کې ونه لید، د روغې پیشنهاد به یې کوو چې دغه عمل د فریبکارو رومیانو لخوا د عباسیانو په دوره کې څو ځلې تکرار سو. اما په خدای مین مجاهدین هیڅکله د هغوی د دروغو د صلح پیشنهادونو او د چل سیاست ته نه یوازې دا چې تسلیم نسول، بلکې د دشمن له وعده خلافۍ څخه په پوره توګه خبر سول چې کفري دشمن تر هغه وخته پورې هیڅکله له مسلمانانو سره روغ او صلح نه کوي تر څو چې د هغوی استعماري نقشې پکې خپل کار ونه کړي. هارون رشید چې څه وخت امیر سو، لومړی د خپل پراخ اسلامي دولت نظم برابر کړ، بیا یې د ملک په هر اړخیزو چارو کې د مسلمانانو د ترقۍ او سوکالۍ په منظور بدلون راوست. مالی چارې په ښه توګه تنظیم کړي. په بغداد، بصره، موصل او ځینې نورو ښارونو کې د عام المنفعه کارونو په سرته رسولو کې اقدام وکړ. جوماتونه، مدرسې، روغتونونه، لارې او کاروانسرایونه یې جوړ کړل. د کرهڼې او صنعت چارې پر مخ ولاړې. د ورېښمو جوړولو کارخانې په حلب، موصل او دمشق کې جوړې شوې. د قانونو پر ایستلو شروع وسوه. مالګه، اورلګیت، وسپنه، سرب او د مرمرو ډبرې ترې په لاس راغلې او د استفادې وړ وګرځېدې. ساعت هم د هارون الرشید په وخت کې جوړ سو او د نړۍ زیاتره ځایونو ته ولېږل سو چې د هغه وخت خلک یې له جوړولو څخه عاجز وو او له حیرانتیا سره یې مخامخ کړل. هارون رشید له 23 کاله او 6 میاشتې حکومت کولو وروسته څه وخت چې د خراسان په لور روانو، په توس کې ناروغ سو او له دنیا څخه یې سترګې پټې کړې او پر ځای یې زوی امین چې د هارون په ژوند کې لومړی ولیعهد په امارت وټاکل سو. امین الرشید. کله چې هارون الرشید په توس کې وفات سو، زوی امین په بغداد کې د پلار له وصیت سره سم امیر سو او د مامون پر ځای خپل زوی ولیعهد وټاکه. په دې کار سره مامون ډیر خواشینی او په قهر سو چې وروسته د دواړو ورونو ترمنځ همدغه مسله د اختلاف سبب سوه. کورنۍ جګړې ترې پیدا سوې او په همدې جګړو کې امین ووژل سو او له مړینې سره سم یې مامون امیر سو. امین الرشید بخښونکی، ادیب، اما په ځان مین او استراحت غوښتونکی و. د امارت کفایت هم نه درلود. کومې کورنۍ جګړې چې د ده په وخت کې پیښې سوې، هغه هم د ده د کمزوري سیاست محصول ګڼل کیږي. مامون الرشید د امین لمړنی څخه وروسته امیر سوی دی. د 23 کلونو په عمر د خپل پلار لخوا دوهم ولیعهد تعین سوی وو او هم د خراسان ولایت چارې چې مرکز د مروې ښار وو د تسپارل سوی وي. اما د پلار لمړنی څخه وروسته امین د خپل پلار وعده ماته کړه او مامون یې له ولیعهدۍ څخه لرې کړ. خو مامون د دې کار په مقابل کې له امین سره د جګړې په غرض راپورته سو. هغه یې وواژه او د امارت مقام ته ورسید. څه وخت چې مامون د اسلامي دولت اختیارات په لاس کې ونیول، فضل بن سهل خپل وزیر وټاکه او د حکومت زیاتره اختیارات ورته وسپارل او علي بن موسی ته چې په الرضا مشهور وو خپل لور په نکاح ورکړه او هم خپل ولیعهد وټاکه او د عباسیانو د بیرغ تور رنګ په سپین رنګ چې د علویانو شعار وو واړو. چې په دې کار سره د عباسي کورنۍ په سردارانو کې یو لوی ګډوډ پیدا سو او ابراهیم د مامون ترې د امارت په څوکۍ کښېناوه. مامون چې دا وخت په خراسان کې و، ډیر ژر د بغداد په لور حرکت وکړ. بغداد ته له رسیدو سره سمې ابراهیم له تخته کوز کړ او له عفو څخه کار واخیست. څه سزا یې ورنکړه او وضعیت یې په پوره ډول آرامه کړ. مامون چې څه وخت بغداد ته روان و، د خپل وزیر فضل بن سهل لمړني څخه خبر سو. وایي چې د خپلو مخالفینو لخوا ووژل سو. سربیره پر دې په ناڅاپي ډول علي بن موسی الرضا هم په همدې وخت کې مړ سو. د فضل بن سهل او علي الرضا لمړني څخه وروسته مامون الرشید د عباسیانو د بیرغ تور رنګ بیرته رابرسیره کړ او په دې کار سره د عربي سردارانو قهر او غصه سړه کړه او هم د فضل بن سهل پر ځای د هغه زوی حسن بن فضل بل وزیر کړ. خو د وزارت مدعي ډیره لنډه وه، په دې چې د یو ناروغتیا د پیښېدو له امله د وزارت چارې پرېښودې او د هغه پر ځای احمد بن خالد برمکي وټاکل سو. څه وخت چې مامون الرشید د اسلامي دولت مختلفو ځایونو ته والیان او حاکمان ولېږل، طاهر پوشنجي د حسین زوی یې د ټولو عسکري قواو مشر وټاکه. خو ډېر ژر د فوز مشري د هغه زوی عبدالله ته وسپارله او هغه یې د خراسان د والي په توګه انتخاب کړ. څه وخت چې مصر کې ځینې شورشونه پیښ سول، عبدالله بن طاهر پوشنجي سربیره پر دې چې د فوز مشر هم د سوریه او مصر والی هم نو ځکه د مامون لخوا دغو شورشونو د آرامولو لپاره هلته ولېږل سو. زیاتره باغیان او شورشیان یا مغلوب او یا تابع کړل او له هغه ځای څخه بیرته راوګرځېده. څرنګه چې د مامون زیاتره مهم کارونه طاهر پوشنجي او د هغه زوی عبدالله ته سپارلي وو. کله چې طاهر ته د خراسان حکومت په لاس ورغلی، تقریبا 2 کاله وروسته یې د مامون نوم په خطبه کې وانخیست او د استقلال اعلان وکړ. په دې کار سره مامون ډیر غمجن او په قهر سو او په دې لټه کې سو چې هغه له منځه یوسي. د دې کار د سرته رسولو لپاره یو تن ته مسموم سوي خواړه د تحفې په ډول ورکړل چې د مامون استازی خراسان ته ورسید او د طاهر پوشنجي دربار ته ورغی او مسموم سوي
خواړه یې هغه ته وړاندې کړل، هغه خواړه وخوړل او له خوړلو وروسته ناروغ سو او بیا پسې مړ سو. د خراسان له لوري چې کومه ویره مامون ته متوجه وه له هغې خوا ډاډه سو. رومیانو به تل له مسلمانانو سره د کینې او حسد له مخې چارچلند کاوه او د مسلمانانو په خاوره به یې په ناڅاپي توګه بریدونه کول. مسلمانانو هم د رومیانو د دغه ناوړه سلوک په مقابل کې خپل سنګرونه قوي کول او د هغوی نقشې به یې ناکامولې. مامون د رومیانو د همدغه شومو اهدافو د شنډولو لپاره د رومیانو سرحد ته نږدې د یوې ټینګې کلا په جوړولو شروع وکړه. څه وخت چې دغه کلا سرته ورسېده په ناڅاپي توګه ورته ناروغتیا پیدا سوه او وروسته په 218 هجري قمري کال کې وفات سو. مامون په اسلامي فقه او حدیثو ډیر ښه پوهېده، قرآن کریم حفظ کړی و، په تفسیر او تعویل کې هم پوره لاس درلود. د ژوند وروستی وخت ځینې نصیحتونه او پندونه ترې پاتې دي، هغه دا چې باید د خپل رعایت خیر او منفعت باید په نظر کې ونیول سي او له هغوی سره په عدل او انصاف چارچلند وسي. مجرمینو ته په سزا ورکول کې باید د قانون او شریعت له حدودو څخه تجاوز ونسي او د نورو له ظلمونو او کړاوونو څخه باید رعایت وساتل سي. مامون الرشید د شاعرانو، ادیبانو او عالمانو ډیر قدر او عزت کاوه. په خپل هم شاعر و. د په وخت کې د کلام علم ډیر رواج وموند. د هجرت په 180 کال کې په هغه شپه چې پلار هارون الرشید په تخت کښېنستلی زیږېدلی دی. 20 کاله او 6 میاشتې د مسلمانانو امیر و. په عباسي کورنۍ کې په تدبیر، پوهه، زړورتیا، ثبات او بخښنه کې له ډیرو غوره اشخاصو څخه ګڼل کیږي. تاریخ د کارنامو او یادګارونو ډیره یادونه کوي. د علم او فرهنګ برخه یې ډیره روښانه ده چې په لاندې توګه ورته اشاره کوو. مامون د اسلام په تاریخ کې د یو روښانه عصر اساس کېښود چې په رښتیا سره د مسلمانانو په تاریخ کې د طلایي عصر په نوم یادېږي، چې د مسلمانانو په فکري او معنوي انکشاف او پرمختګ کې ډیر اغیز وکړ. د علم، ادب او فرهنګ په ټولو اړخونو کې د قدر وړ پرمختګ وسو. د اسلامي فرهنګ په دې روښانه دوره کې د ریاضیات، د نجوم علم او طب په ډیر حیرانونکې توګه پر مخ ولاړل. اسپانیا یعنی اندلس او قسطنطنیه ته انتقال پیدا کړ او له هغه ځای څخه ټول اروپا ته خپاره سول. البته د اروپا اوسنۍ تخنیکی او صنعتي انکشاف په حقیقت کې د اسلامي فرهنګ محصول ګڼل کیږي. مامون د خپل رعایت، نیکمرغي او خوشي د علم او فرهنګ په پرمختګ کې ګڼله، ځکه د عمومي تعلیم غوښتونکی و. د دې هدف لپاره په هر ځای کې مدرسې او پوهنتونونه تأسیس کړل او په نورو باندې له تکیه کولو او احتیاج څخه یې ځان وژغوره. ابو اسحاق محمد چې په معتصم بالله یادېده د مامون په وخت کې د شام او مصر والی و. کله چې د مامون ناروغتیا سخته سوه یو فرمان یې صادر کړ او په هغه کې خپل ورور معتصم بالله جانشین وټاکه. معتصم بالله لومړی په خپل فوج کې بدلون راوست او د عربي فوجیانو په ځای د فرغاني ترکان په خپل اردو کې شامل کړل. په دې کار سره د عربو سرداران سخت خفه او د معتصم د لرې کولو په فکر کې سول چې د هغه پر ځای د مامون زوی عباس قدرت ته ورسوي. د عربو سرداران او مشران د معتصم د له منځه وړلو لپاره په پټه سره راټول سول ترڅو هغه له خپلو مشاورینو سره یو ځای له منځه یوسي. معتصم د هغوی له دې ارادې څخه خبر سو او د هغوی نقشه یې شنډه کړه. کوم خطر چې د هغه حکومت ته متوجه و په امن ترې پاته نسو، ځکه نو د ترکانو په لمن کې پریوت او هغوی په حکومتي چارو کې دومره لاس پیدا کړی و چې معتصم او نور عباسي امیران د لاس الاو. بل دا چې اسلامي دولت د همدې وضعي له امله په دریو برخو یعنی د بغداد، اندلس او فاطمیانو ترمنځ وویشل سو. له بلې خوا د عباسي دولت په ختیځه برخه کې طاهر بن حسین پوشنجي هم د شرایطو په نظر کې نیولو سره ټول خراسان تر خپل تسلط لاندې راوست او د عباسیانو نوم یې له خطبې غورځولی و او د مقتدر حاکم او والي په توګه ټول اختیارات ترلاسه کړي وو چې دغه ټولو عواملو د معتصم او عباسي دولت د سیوال او سقوط اسباب برابرول. معتصم له خپلو مخالفینو سره سخت رویه کوله، اما حکومتي کارونه یې په مهربانۍ او تدبیر سره اجرا کول. له بېوزلو سره یې مرسته کوله او په بخشش ورکولو ډیر خوښېده. بالاخره د ورپېښې ناروغۍ له امله په 228 هجري قمري کال کې وفات سو. د ده نوم هارون او په واثق مشهور و. پلار معتصم زیاتره کارونه د تسپارلی وو ځکه چې په تدبیر او سیاست ښه پوهېده. د ده د حکومت په وخت کې ځینې قبیلو په مخالفتونو لاس پورې کړ چې د واثق په تدبیر سره ټول محوه او له منځه ولاړل. د ده د حکومت په وخت کې والیانو ډیر اقتدار او قوت پیدا کړ، حتی په دولتي تعیناتو کې لاس وهنه کوله. واثق له علم او ادب سره ډیره مینه درلوده. د عالمانو او پوهانو له نظریاتو څخه یې ګټه اخیستله. په خپله دولتي ماڼۍ کې به یې علمي مجلسونه جوړول او په دې برخه کې به یې د مامون د
د تګلاري پیروي کوله. په خپل ژوند کې جانشین ونه ټاکه. بالاخره د هجرت په 232 هجري قمري کال وفات شو. د واثق لمړینې سره سم د عباسي امیرانو طلایي دوره هم پای ته ورسېده. کمزوري امیران او حاکمان د قدرت په څوکۍ کښېنستل چې له همدې وخت څخه را په دې خوا د عباسي حکومت د کمزورۍ او زوال پړاو شروع کیږي. ځکه په دې تاریخي مرحله کې د فوز زیاتره چارې ترکانو ته وسپارل شوې چې دغه کار د نورو پخوانیو عسکري صاحب منصبانو لپاره د منلو وړ نه وې. په نتیجه کې د دولت داخلي جوړښت ګډوډ شو او ورو ورو یې د شننې او تجزیې لاره غوره کړه. څه وخت چې د وروستیو عباسي امیرانو په وخت کې ترکانو او خراسانیانو په دولتي چارو کې لاس وموند، عرب ډیر خفه سول او د حکومت په مقابل کې په مخالفتونو شروع وکړه. د دغه مخالفتونو په نتیجه کې دولت کمزوري سو او په 655 هجري قمري کال کې د تاتاریانو په وسیله سقوط وکړ. عباسي امیرانو له امویانو او علویانو سره ډیره بد رویه کوله، حتی هغوی په ناحقه زورول او وژل چې په دې کار سره زیاتره مسلمانان ترې خفه سول او کرکه یې ورڅخه پیدا سول. له بلې خوا عباسي امیران د دې مدعیانو چې حکومتي کارونه د قرآن کریم او نبوي سنتو په اساس سرته ورسوي، اما د دولتي نظام شکل د جاهلیت دورې ته ورته او د عباسیانو دوهمه دوره ځینې خاص امتیازات لري. په دې وخت کې اسلامي تمدن د کمال مرحلې ته ورسید او ځینې واړه محلي حکومتونه یعنې د صفاریانو، سامانیانو، غزنویانو او ځینې نورو په نامه د اسلامي دولت په قلمرو کې جوړ سول چې د اسلامي فرهنګ او تمدن په پرمختګ او خپرولو کې ډیر ګټور تمام سول. په دې ترڅ کې دا هم باید ووایو چې همدې محلي حکومتونو د عباسي دولت د کمزورۍ او زوال عوامل برابر کړل او په نتیجه کې له سقوط سره مخامخ کړ. زه حسان زلمی یم، دا زما تاریخ خپرونه ده. تر بلې خپرونې مو پر یوازې یوه الله جل علا شانه سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.